د ګردې نړۍ پښتنو نن په یوه غږ د منظور پښتین د خلاصون ناره پورته کړه. خوست یې هم په همدې قطار کې مخکښ رول درلود. سلګونه ځوانان یې د ښار په مرکزي برخه کې راټول او د یووالي تر څنګ یې د منظور پښتین نیول د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو خلاف کار وباله. د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونیوه. په دې سره یې ټول نړیوال حقوق، ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل. پاکستان پنجاب ریاست که څه هم په نړۍ کې انزوا شوی دی، په دې سره به نور هم انزوا ته لاړ شي، نور به هم داسې یو خوا ته لاړ شي چې نړۍ به نفرت دې نه وکړي، پښتانه به نفرت دې نه وکړي. دا مهال مونږ ګورو چې بلوچستان کې هم د ازادۍ غوښتنې تحریک روان دی. یو وخت دوی همداسې په بنګلادیشیانو باندې ظلم کولو، بنګلادیش ته نه بیل شو. دوی هم دا راز وویل چې د ګردې نړۍ پښتون یو وجود یو بدن دی، نو دا ډول ریاستونه یې نشي جلا کولی. هیڅ حکومت، هیڅ ریاست د هغوی په ډلو په لار او بر نه ویشو. موږ ټول یو پښتون یو، تل به یو په ګډه به د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوو. د منظور پښتین د نیولو نه وروسته د کوزې او برې پښتونخوا سربیره د ټولې نړۍ پښتنو د هغې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او هم یې نړیوالو ته بېلابېل پیغامونه انتقال کړل چې گویا پاکستان د پښتنو په ځپلو کې پر پخواني دریځ لا هم ولاړ دی.